د زابل امنیه قومندانۍ اړوند د شاجوی ولسوالۍ امنیه قومندانۍ امنیتي پولیسو د دې ولسوالۍ د تاجرآباد په سیمه کې 102 تاریخي سکې نیولې چې په تړاو یې 3 تنه هم نیول شوي. د زابل اطلاعات او کلتور ریاست د فرهنګ او ګرځندوی امیر عبدالولي بشرمل باختر اجانس ته وویل چې یادې سکې ورته نن د زابل امنیه قومندانۍ مسؤلینو له لوري سپارل شوي چې دوی به د څېړنو او لا زیاتو معلوماتو په موخه د اطلاعات او کلتور وزارت سره شریکې کړي. 102 دانې پخوانۍ سکې چې د زابل ولایت شاجوی ولسوالۍ کې د امنیتي ځواکونو د لوري څخه نیول شوي په تړاو یې ځینې کسان نیول شوي هم دي. نو د دې سکو دپاره به موږ انشاءالله د تاریخي د تثبیت دپاره به موږ انشاءالله د وزارت سره موضوع شریکه کړو، دوی ته به واستوو. په سکو باندې معلوم مشخص نیټه نشته ورباندې چې موږ پوه شو مثلا دا د پلانکي وخت څخه سره تړاو لري. د دې د تثبیت دپاره موږ د وزارت ته استوو، هغه به وګوري، خپل مسلکي کسان لري. نو دغه باوجود بیا انشاءالله موږ د دې دغه وکړو چې مثلا د دې څونه وخت او د کوم دور سره دی تړاو لري. د یادونې وړ ده چې تر دې مخکې هم د دې ولایت په شاجوی ولسوالۍ کې یوه مجسمه او سکه د قاچاق کوونکو له منګولو ترلاسه شوې وه.